ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ದಾಯ್ ಚಲಾನ್ का तो स्क्रीन वेले ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ हाँ خازي رسيتر خلصوا مرسا غرزري ما كادا من نورم وقديكي دا بنزلا سورز دار سم ده رسيتر خلي یور کمانډ زون پوي کې یور انټرفیس ر بلاد شي نه ورست بیزه پروژه ته وکړ خپل بلدګي خپل ارس کی کولای شي ارسم نوې فایل خلام اورګ ما کوي چې فور والا کا خلا کریټ نکله کو کارل ته د کی پارک نه چې د خاصي مونږه سمپل ډیزاین کو اگر دلته کې ډیزاین کې بیا غل پر سر کم ته خلا غزن کړاشي ها ته تمو 13 ورځ چې لیو लेयर्स में लियो करा विंडो बटन जो से लेयर्स थी ग्रेडियंट में तेल है वो ग्रेडियंट डबल पास में रोलर तेल है वो रोलर से में स्मार्ट गाइड तेल है वो खर्चना तो अच्छे या ना तो शान चलता दलता वाली काम टाइपोग्राफी दाड़ा पूरी कथा नन दाज कोच इलस्ट्रेटर के बो लिखाना सरा काम को सेदा डिजाइन की कल लिखाना के पियो के पोस्टर के अगे पर मुंबई जो जोन द टाइप टूल्स लारो टाइप टूल्स इलस्ट्रेटर के दे लिखाने फाते मुख्तलिफ डोले लिखाना कला शपका की दिली बिया और शा मिसाल लमना छेदा टाइप टूल्स जितने क्लिक को के टाइप دلته د شکل مخلص دلته د کلیک وکړو د تلک لیکنه ورشي دا به ډیفال مخ کې لمخ کله په ورډ کې چې مس سره کاته پاراګراف نو غلي غره کم تویا کدل در شي په دې کې رائټ کلیک وکړي مختلف ډول ټولز دي سیدا خاص چې کلیک دی وکړل لکه زه کومه څه خبره لیکنه کوم زه ته چې دې څه خبره تاسو په سلیکټ کې تر دې څه خبره وینه لیکنه کې روغلا بای ډیفال لیکنه کې کیویا نو دارش ډیلیټ کا زنور لیکنه کم دیس ا ولیکا designing is an art and nowadays in the tough and demanding وختانه نن سبا ډیره ده یو هنر ده وختانه نن سبا ډیره ده ډیر خلک کوي ډیزاین برخه کې ای سنټر ها چې کله لیکنه روغله د زنه د نرم تایم سه دا څه مطلب ده ا دې سره به ته یو چې وکړه کله چې لیکنه وکړې وینډو بټن ته پښتو ته چې مکمل اپشن چې د سره وینډو بټن کې یو بشه دلته په کریکټر په نوم یو پیدا کې فینال سه دا کریکټر په نوم ټایپ سه دا ټایپ کې ټایپ ته ورشي په ټایپ کې په کریکټر دنه په کلیک وکړه دا سی واسب خارسي چې په خاطر روخلو مثال مونږ غوړو چې د لیکنه غاټه کیبورډ کې ایټاله کوم مختلف ډول غو کو کنټرول ټی شټ کړ د سیدا زر شام وینډو بٹن تا ټایپ تا په ټایپ کې کریکټر ترشه کریکټر ترول لې دا به دې نه د سیوان سې دې صبر کاش کې اس کې بتوي چې لمړنه زده لیکنه سټایل بدلاو نمبر لیکنه په سلیکټ کې سیدا اره پر شې دلته مثال کوم ډول فونټ ورکه فونټ خو پیژنې په ورډ کې مشتا دا غا فونټس دي فونټس پیژنې فونټ ورډ کې مشتا من سره هغه حالت چې کوم کمپیوټر کې انسټال فونټس یې هغه دلته وي سیدا د فونټس چیرته وي فونټ دلته وي ځکه ته وخایم فونټس د کنټرول پینل کې للی دي دا دلته انسټال دا فونټس دی ځکه کته پلی سټار کې استعمالوي یا په چیرته استعمالوي ټول دا فونټس چې انسټال شوی دی په ورډ پروګرام کې دا ټول دا فونټس یا انسټالیږي فونټس هغه نه وفيږي انفاکټ دلته یو فونټس د مسره انفاکټ انتخاب کوي نه لیکنه تبدیلیږي یا ټایمز نیو رومن چې دا هغه ډېر مشهور دی ټایمز نیو رومن نام ډېر خپل غوډوي نه مسره لیکنه څومره خپل شکل غوړه کوي په دې ډول کله شي بلغه فونټ وړي دي تبدیل کې مختلف ډول فونټس دي ځنه کله شي تبدیل کې دا ډول دی خو لیکنه په سلیکټ کوي سي دا کنټرول ا سلیکټ کا کوم ډول فونټ وړي وي دلته خپل اورویو هم درکوي اندر سره اسې دا ډول کوم ډول وړي دي ځنه کله شي زه ته ان چې دا انفاکټ مو حاصله د انټر کړل
دې پوه شولې دې ځنه کړلی شي مثال ریګولر نه مطلب چې دا دلته کړلی شي چې مثال دغه ایټالیک کې خو دلته اوس نه روکوي دا ولې دلته زه ولیکم دغه څخه کې دلته موږ سره بولډر چې سلیکټ د فونټ سټایل زه فونټ سټایل په دې نه وزن چې افلای نشي مثال ټایمز نیو رومن وایم دې کې کېدای شروع وینئ دې ځنه کړلی شي مثال زه لیکنه غواړم چې ایټالیک دي شي ورډ کې دې زده دي بولډ دي شي یا بولډ ایټالیک بولډ دې مې ایټالیک دې مې په دې ډول سره دې ځنه کړلی شي چې لیکنه بولډ کې ایټالیک چاته وشي مثال دا لیکنه د لږ داسې کېږي نو ټایپ وینډو بټن ته به ټایپ ته راشي ټایپ کې په کریکټر آرټ کې د لیکنه به داسې ایټالیک کې سیده ایټالیک نه کلیک وکړئ مثلا لیکنه اوس ایټالیک شوله بل چې په دې کې لاندې دې ځنه کړلی شي لیکنې ته پوس طرف ته داسې پراخوالی ورکړي سلیکشن کوئ نه لیکنه لویه کې کوچنۍ کې دې ډول سره کنټرول شیفټ او ګریټر دینا علامه ده دا شارټ کټ ده کنټرول شیفټ لیس دینا ګریټر دینا او لیس دینا دا اپشن ہے کیبورډ کې کنټرول شیفټ لیس دینا طرف ته د ځنه کړل شي مثال لیکن ته غوړ کې د پاراګرافونو ترمنځ وینې سپیس وړي کزل در شمه دا زړان کام دا مړان کړل صحیح ده او دلته روان ټیکسټ د سم سلیکشن وختلو وزل کنه سلیکټ دا یی ترمنځ څومره فاصله ده ځکه دا د کام شي د سلیکشن کلیک کا به ته کام کوي نه یی ترمنځ فاصله کمیږي د ډول کړل شي د فاصله کام کې او د ځنه چې کې د لیکنه لوی کې د ډول سره فونټ سایز لوړ کې بل چې دی د تر شپ دې څخه کې د ځنه کړل شي د لیکنه فرهوله ورکې دا ډول اوس کلیک کا ډول لیکنه ترمنځ فرهوله سي کنه وینې د سپیسینګ ارسیا څومره سپیس یا د دې بٹن نه کلیک وکړه داسې لوندر شو څومره 200 د لغت د حروف ترمنځ څومره سپیس ده یا د داسې لیدلې دي که زه سلیکټ کړم لیکنه کنټرول ا دا ډیلیټ کړم مو ډیلیټ کړه او مې لیکل چې زین الله وزه زین الله افشار مو لیکل ځان نمونه د لیدلې چې هغه مانس کې ډیره فاصله او سلیکټ کې د ترمنځ فاصله وړم هرڅه څومره فاصله وړي مثال دومره فوټه ډول نرسي دا خدي کې خدایو مینه ترمنځ د کریکټر ترمنځ فاصله وړي د ځنه کړل شي داسې وړه کړل شي خدای د کسره کې ځینې اپشن هایډز دی زل تر شم په دې کې بچي شو اپشن نه کلیک وکړل نو مثلا نور سه هامر سي دې ځنه کسه د جګولای فراخوله ټکل شي مثال دې نه کلیک وکړه مینه پوس خاطر سي کنه داسې د ځینې مانس کې پراخوله د ذکر نه هایډ دی ځخ کړل پراخوله باید ولري د ځینې کسه دا ډول سره پرخي کنه مختلف ډول ډیزاین ورکول شي دا ډول د لوړ شي پوس یا انډنټیشن د لیفت ته رائټ ته څومره غوړي دي ځنه کړل شي بل چې د مسره آل کیپس نه مطلب چې دا اوس چې زه غواړم چې دا ټول په غاټو شي دا کله ورته سي نوم بلې کې چې ټول باید په غاټو وي بیا به چې په لیسټر کې ورډ کې الته نشي تا تلور شي په ورډ پروګرام کر خلاص کې زدل لیکم مثال په تور ورډ پروګرامر خلاص کړلو او دا مولي کلو زین الله دا مې والے کله سلیکټ موږ زدن دا ټول په غاټ شول ته سمره واضح غدي کنه تر شا سنټنس کې څه شولو سنټنس کې سمون سرشتا چې دا سنټنس دالته دا سنټنس کې سمونه مړای خو دا لور افر کې سټول دی په غاټ شوی نه دا ډول سره لسټر کې موږ غواړو چې دا ټول په غاټ شروع شي اته آل کیپس نه کلیک وکړئ وینه ټول په غاټ شوال اې دې نه مطلب چې دا ټول مې په غاټو کړی دي خو لمړنای حرف دی په غاټو مې هدا نه دی په کوچنی ور شکل کو کا وینه معلومات کی دا د لمړنۍ حرف په غاټو کړه د نرم په غاټو دی خو د لمړنۍ حرف یې نم په غاټو دی د ډول سره کړل شي توان خپل دی سپرسکرپټ او سبسکرپټ دنه پوهیږي غزل تر شپ دې څخه کې ټایپ ټول زو خلا او دلته مې چې ولیکال h د او مې ولیکل دا دوا سلیکټ کوم نور بشرا سه دوا سلیکټ کا یې نرشه دا ځکه دې ته ورم دې ډول سره توان ته وړي نه کلیک کسې د دې ډول کړل شي د استعمال کې فارمولې لیکي په ځینې پوسټر په ډیزاین کې هغه کې فارمولې یا دغه
انډرلاین د مثال زین الله ته غواړم چې انډرلاین ورکم روب شي دا سلیکټ کې لونه سلیکټ کې انډرلاین کلیک وکړه مینه انډرلاین رول مسره زدا لون درولم ته انډرلاین رول نه کنه زه غواړم چې مثال په مانس کې کرخې د شي زنه ځای کې استعمالېږي هغه بیا مانس کې کرخې مړلای شي ارشاد سلیکټ کا چې سلیکټ نه وي البته موږ ډیزاین نه اپلای کیږي سلیکټ کې مثلا مانس کې کرخه مړول او سنیپ ټو ګراف د مثال نور اپریشن پکړل شي دا فکر کوم غسر استعمالېږي نور غوالي کې نور ربو کې کوم غو کې سنیپ ټو ګراف چې لیکل دا ګراف سې د ځنه کړل شي دومره او کټ مثال سره کم ته فونټ بدل کو سره کم ته مثال اټالیک کیبورډ کو سایز لوړ کو د ځنه کړل شي سې دا ټایپ ټولز لیکيږي وینډو بٹن نه بیا اټ چې کار لیکنه وکړل د نه پوښ ولې خاص سر سو په ټایپ ټولز کې مثلا نل ټولز چې رائټ کلیک وکړي ایریا ټایپ ټولز دا مطلب چې دا تر شبز دا غاس ډانګ د مچړان کړلو ایریا ټایپ ټولز مطلب چې دا مې د سلیکټ کړلو دا سه او چیرته راولم دغه مې بارډر مو سره کم تکړلو اف کم بارډر نه هو نه فیل کالر مې تخیل و دا اف کا او آوټلاین فریک د بارډر د تور وی نو غواړم چې اوسه په دا کومه ایریا ټایپ ټولز نه مطلب دا غدا ایریا ټایپ ټولز چې په کومه څخه نه غشولای په هغه څخه کې ایریا نه هغه ایریا نه لیکنه کی ایریا ټایپ ټولز مې روخصلو اوس په دې ایریا نه ځکه چې دا کوین مې کلیک وکړلو وینې مصرا چې دا څومره شیپ سو دغه مطابق لیکنه مصر سره کانته شولا اروغلا اوس د لیکنه ډیره گاډ واړو ته چې کله دلته سټینګ وکي هغه به بیرته مان زوړې سیدا د په یود لاره کته 4 وخت پورې لسټر او سوي لیکنه په دې ډول دي نشي ان اوس مو لیکنه ورسره گاډ واړو دلته مې انډرلاین کلوز کړای دی سوپرسکرپټ مې کلوز کړای دی مختلف غمه کې کلوز کړی دي سایز مې ورډ کړای دی بیرته خپل خلط تروري سیدا وینې لیکنه خپل خلط ترغلا زبید دا دام کام او دلته شم د هایډ وم کام لیکنه چې خپل درشي د ډول سره او ټایمز نیورو من نه زده چې دا خپل خط درړه اریا ډی بی دا رقم ته چې کومه څخه مسله کړي وا په عمره څخه کې مسله لیکنه وکړه کزا سلیکټ کمه کنټرول سی او کپی میکړه لوندې روان دلته مې پیسټ کړل مې دغه څخه مثال سره کوم د بل در کمه ټایپ ایریا ټولز مطلب چې د فین ټولز مې تهلو دلته مې څه وکړل داسې شیپ مې ډرا کړل داسې څخه کې داسې دلته فیل کالر سره کنه کا اف کا فیل کالر اف کې مسره ګارد ور د شیپ رکی او دا سټروک آن کا چې مسره بڑ فرض کوم سره کنه دار کنه شیپ مډ را کړل وینې دا ګایډ چې ته کې ته هم سمارټ ګایډ وایلو دا سره شا دا سه مثال دا چې دای سټروک مل رسم اف دا فعل حال وسه شول وش د کومه ایریا د په دې څخه کې بخلی لیکنه کېږي دلته بنارو وزیدنه مطلب مې دا غل سي د ایریا ټایپ ټولز کومه څخه ایریا چې ته غا کړل په غا څخه کې لیکنه کسه په دې څخه نیمو کلیک وکړلو وینې دغه څخه کې وکړل د څه خو نه مطلب وینې د څخه کې داسې روسره وای اغا څخه چې مو د خیال او په هغه څخه نه ودرېږي هم هغه څخه نه مصر لیکنه کې په د کوانس کې ویل نه وکړل ته به مروړې مصر څخه هم په دغه ډول جوړ شوی دی وینې ایریا ټایپ ټولز نه مطلب دا چې په هغه څخه نه ته په هغه ایریا نه ته ټایپ ان پات ټولز نه مطلب چې دا در شم دا ډیلیټ کام او ټایپ ان پات ایریا ورشم پین ټولز تا دلته د ودرې د لام په دې څخه کې مداسي چې وکړل داسې او داسې فیل کالر بیا اف کام د مانس کلر چې کې د شیپ هم سامنے راکېږي خالص ټروک یان کوا چې مثال خالي د مصر د کار خبره کیه ارشان دا ان د ډبل کلیک شو کې تر بارډر ورکا مصر وسم نرسي دا ویلې درشم دیتا وسه شول سیدا فیل کالر اف د خالي مصر بارډر ده سیدا اوس په دغه وسخانه ز سره کنده کم لیکنه کم دینه چې مطلب د نرش ټایپ ټولز تا
type and a path tools type کا په path نه په کله دلته کلیک وکړه په دې سخانه ویني لیکنه دا څه وشوله په یو فاد نه ته لیکنه کیه نو زه دا ډیلیټ کوم زه ته په دې کې ځ خپل نوم لیکم زه ته لیکم چې زین الله ابشار ویني لیکنه دا څه په کارخانه سې دا سره کوم څه ویني لیدلې دې ځنه لوګو کې لیکنه څه کاغه کړي هغه دې ځنه کیږي هغه دا رقم ته مثال کې یو بل مثال در کام د صحه کې د ډیلیټ کام مداسه زوړن چې یو لوګو کې سره کوم ته وکم راغلم پین ټولز ته په دې صحه کې ودرې دلان دا سمې شیپ مې ډرا کړل بس پیل کالر بیا کوم ځاو د خدای خکی بار بار رانی اوکې کا ارسا اوس کسې د صحه کې ودرې دلان داسې یو شیپ مې ډرا کړل زوړن چې بدینه لیکنه وکم دې پر اوس کسې مو شی فری خلوم دې پر ورشي چرتا ارشا ټایپ انا پات ټولز کوم فات نه چغه شي کلیک وکا من داسې ډول لیکنه راغله ورته ولیکا مثال علمي سیدا مثال در کوم دا لوی وي اصل لوی کړه اصل اوس که څه په دې کې کته لیکنه کې د نه هایټ کېږي سیدا نو دې پر بیا ته چې کې زه مثال نور لیکنه مې مو لیکلا علمي نا وشت لیکنه کوم که څه مونږ هایټ شو لیکنه تبه چیرته لړل سره کرخه در کوي دا کرخه داسې کاش کې دا کرخه لیکنه په دې کرخه کې هایټ شي سیدا ځکه چې مصر حالت زی کام دی خو جم کام دی دا در کاش کې د نن د سکاش کې څومره لیکنه کې مر بیا سره کیږي هایټ کیږي مناسبه ده په دې ډول ټایپ انا پارت ټولز نه پوه شولې په یو فات نه چې کله لیکنه کې نه یو فات ولا ورټیکل ټایپ ټولز نو مطلب چې دی کته غوړې چې په دې کې دا اوس چې دا داسې چې لیکنه کې مونږ کې سره کوم لیکنه داسې دا چې دا کوم ډول لیکنه ده هوريزونټال ده کنه افقي نه داسې لیکنه روانه زه غواړم چې دا مودي وکم داسې ورټیکلی وکم یې پر په چیرته سه ورټیکل ټایپ ټولز بوخله اوس کسا لیکنه چیر شي زه شي کنه دا ډول صحیح ده بل چې دا ورټیکل ایریا ټایپ ټولز نو مطلب چې دا ورټیکل مثال مو یو سخاو خستلا دا سخا داس زوړن چې د سخا کې چې وشي دغه فعل باف کام او بارډر به ان کام چې بارډر مسره ورهي مسره شپ شته د څخه کې نه بارډر یافته ځکه ورکم شي ارشا دا اوکې کا نو بارډر ویلې نو خلیا سلیکټ کړه دته بټر ور کتور اوسې شولو بټر یو خصله نه رسم بل چې د سه ټایپ ټولز کې ورټیکل ایریا ټایپ ټولز دا ورټیکل ډول لیکنه کې د ځکه ودرېږي مثال تاسو ښه لیکنه په کوم ډول وشول مثلا ډېر غاډه وړه ده د زنمو خو جنب خل ور کړای دی لیکنه ترونه شي د ډېر سره ګورم خاص بیرته سم بل چې دیکھیں دغه شنکر شي ورټیکل انا ټایپ ټو انا پات ټولز نو مطلب چې دلته شي د مې سلیکټ کړلو ارولا یو ورټیکل ډول پات مې خوستلو صحیح ده چیرته ولم د ځکه داسې او داسې مې ډرا کړلو صحیح ده انداسې د ورټیکل مودي شولو بارډر اف کا سب برابر بارډر خلی
زه دلته کلیک کوم بارډر یې آف کا او بارډر نه فیل کلر سټروک یې آن کا. اوس رشه چېرته زه مثال ورټیکل انا پارت ټولز دا ورټیکل دی که نه دا پارت رشه چېرته دا راخله او دلته ودرېږه په دې څخه کې اوس ورټیکل دا ډول وکړل که نه وینې دا ډول سره ورټیکل لیکنه کولی شئ داسې لوړ شي. ښه بل چې دی په دې کې شیف مې تیلی و که نه بل چې دا دلته رشم کار ټولز دا ورته وایم شیف سے شارپنر ټولز د دې نه مطلب چې دا شارپنر ټولز پنسل ټولز دا به هم ته وایم صحیح دا د شیفنر څخه پنسل ټولز دا سود ټولز دا پات اریزر ټولز دا جاینټ ټولز دا اصلا دلته شارپنر ټولز نه مطلب اول دغه دی که صحیح که زه دلته صحیح څو شیفونه ډره کوم زه مثال مربع راخلم زه ورته چې مثال زه خپله خوښې داسې ډره کوم که داسې 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 وینې مربع ته نه جوړېږي دا رقم ته که صحیح وینې څومره ښکلی غږ کوي مثال په تور ته کولی شئ د خپلې خوښې خالي چې دومره استخوي خپل هغه مثال زه چې جوړوم مثلث جوړوم داسې ګاډ واډ مې غږ کړل دا په اتومات ډول کې څومره ښکلی چې کوو شارپنر ټولز مطلب دا ده چې په خپلې خوا دومره چې لږ څیښ کې دا یې پوهېږي کمپیوټر ویني په خپله یې هغه څیښوي که چېرته داسې ګاډ واډ وي ته رسم کې بیا رټ مغلق هغه شیفونه که څه دا بیا نشي څیښولی وینې تاسې ته به هغې مطابق چې رسم کوې هغې مطابق یې لږ به تاسې که زه مربع رسم کوم مثال سرکل دایره رسمو نه دا خو مو سره چې شول مثلث شو که نه که چې شول یا مثال درشم دلته په دې ساحه کې بل شیف رسم کوي مختلف شیفونه رسم کوي دلته هغې مطابق داسې لږ څیښوي نو دا خپله ته ډره کوي دا شارپنر ټول وظیفه د هغه د شارپنر پنسل ټولز دا پنسل ټولز په واسطه موږ کولی شو مثال یو د خوښې پنسل یو شیپس ډرا کړو مثال دلته رشمې هلته کسه زه به دا ختم کړم رشم پنسل ټولز ته داسې وینې څومره ښکلی شی مو ډرا کړل پنسل ټولز ولته خالي ځای که انشاءالله راتلونکي کې بیا موږ به دې نه پریکټس کړو داسې شیپ مې ډرا کړلو ارسم مثال دی بارډر دی سټروک دی فیل دی کالر نه وځي چې بارډر دی کالر ولري تور کلر یې خوسته که نه پنسل ټولز نیم ډره کړی ده وتاین چې دا بارډر چې دی دا دی بل ډول وي دا ډول وي ورشه دا د څه ډول وي مثال زه وتایم چې دا ډول وي وینې ځنه کړلی شي بارډر دې څومره وي لوړولی هم چې د ځنه بارډر وي ته لویولی شي بارډر کاله د سره کانته وي سور دی وي مختلف رنګونه د ځنه انتخابولی شي صحیح ده نو د پنسل ټولز په واسطه کولی شي یو د خوښ شیپ ډرا کړي پنسل غوندې مثال زر سم پنسل ټولز که څه داسې 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 ډرا م کړل شیپ مې ډرا کړله که څه شارپنر صاحب فرق د هغه دی چې هغه په اتومات ډول تو ته سیخوي دی نه سیخاسي مونږ چې سره کم ته ډرا کړل په هغې رقم تو ته سره کم ته کوي سیخوي بل په دې سې سود ټولز دی سود نه مطلب چې دلته رشم زه دا ډیلیټ کړم هغه څخه چې کومې خموارې نه وي هغه ته سیخوي مثال دلته رشمې پنسل ټولز ته څه شولو پنسل ټولز په دې نه مې چې وکړل داسې داسې مې هغه وکړل لږ درشم چېرته زوم ټولز ته بېرته دا انزوم کړم کسې ښه فکر دی کسې دا سره دا سطحې کسې څومره هغه دی ګاډ واډ دی داسې که نه دلته مو څومره ګاډ واډ کړی دی زه دا برېښه هایټ کړم دې ځای نه سره مو سکور نشته دا هم ډیلیټ کړم هرشه دلته پنسل ټولز ته سود کسې دې ځای نه کلیک کړه دلته کسې دا څخه کسه دا څخه کسه مو سره ډېره ګاډه واډه ده کسه زه د هغې بارډر لږ کم کړم دا ډیلیټ کړم ډیلیټ دا مو ډیلیټ کړلو هرشم پنسل ټولز ته چېرته دی پنسل ټولز دې کې داسې پاتې زه به دا خپله دې خله ترړم نارمل ته بیسیک به وخلم او دا به هم زه خپل یونیفورم وخلم او بارډر به لږ کم کړم شپږ دا ډول نشم تور کلر به ویر کړم پنسل ټولز کسا بارډر مانه خوسته کسا
ویلې ورک شي مو سره فیل border یې دغه دی border مې ورکړی ده هلته اوکې کام رشم پنسل ټولز ته کېږي که مونږ به برېښي نه رشا فین ښه زه په څو ټولز کې هم پنسل ټولز نه به زوال چی وکړم یو غټ راکړم دا ډول وینې border به زه کام دا ډول سره border مې کام کړلو رشا لږ زوم کړم دا څومره هغه دي کسې سوت نه دي نرم نه دي نو دې په خاطر چې ځینې ځای کې ځینې برخې نرموي دي په راکه سره سوت ټولز راوړل وینې دا ډول کسه دا کونج کسه دلته کسه دې څخه کې وینې څه شولو فاتح ته لګېږي د سم معلومات نه کېږي چې خپله پریکټس وکړي صحیح ده کومې برخې چې هموارې نه وي که زه څومره تېرې کونجونه لرل دې په واسطه مو وکولی شول چې دا هوار کړم صحیح ده دلته دا کونج ته که څه فکر کوه داسې وکړم سوت ټولز مطلب دا دی چې موږ سره کومې سطحې یا موارد وي هغه موږ سره موارد کې وسیله خپله پریکټس وکړم پاته ته لګېږي دومره مهم دي نه خو تیار مې فات اریزر ټولز نه مطلب چې ده مثال دا هغه دی که زه دلته رشم دلته ډیلیټ کړم راغلم چېرته پین ټولز پنسل ټولز صحیح ده پنسل ټولز ته مو دا رقم ته یو غټ راکړلی په دې څخه کې داسې ډرا مې کړلو border یې کموم هرشم پات اریزر ټولز که څه داسې ښایسته رقم ته کوم ایمان ځوړم که څه داسې وینې نو سره پات اریزر ټولز دا رقم د کور کې کوم پات چې ډیلیټ کوي هرشم زه ته مثال دغه برخې داسې کټ کوم هرشم مسره اوس کور پرې خپل کسه کېده وو دا ډول سم مثال دا برخه ډیلیټ کوي د سرسا داسې کور کې یا دغه برخه داسې دا فات اریزر ټول وظیفه دا هغه چې یو فات ته اریز کوي صفه کوي جاین ټولز نه مطلب چې دا هر شاده ته مثال د پین ټولز سره ولم په دې څخه کې مو چې وکړل داسې مو څو واخیستم زه به رشم دلته بیا رشم پین ټولز ته په دې څخه کې مو داسې واخیستلو دا رقم ده سم دغه رقم ته واخیستل صحیح ده په دې کې فات جاین کوي درشه سلیکټ کړه دغه هرشه پات جاین ټولز ته کومه برخه جاین کوي هغه سلیکټ کړه مثال دغه برخه یعنی سره جاین شوله مثال دا برخه جاین کوم جاین شوله که نه یعنی مثال په تور زدل تر سم دې څخه کې بل شیپ ته ډرا کوم مثال دا مې داسې وخیستله داسې اوس دا رقم زه ته دا دوړه سره جاین کوم دې برابر شي چېرته څه شلو جاین ټولز ترشه کومه برخه جاین کوي دغه جاین کړله جاین نه مطلب دغه سلیکټ کړه تو سره کړلی شي چې هغه جاین کړي ځینې برخې شیپ سرسي آپ دې په تر کولی شي بل چې داسې لیسه دی دلته اقسام برش ټولز ده برش ټولز هم چې وظیفه دی برش ټولز په واسطه کولی شي یو برش راکړي خو دلته نن سره دا برش دا انتخاب شوی دی زه به برش دا ډول وکړم دا ډول که څه برش ټولز په واسطه کولی شي برش راکړي مثال مختلف ډوله کولی شي د ځینې راکړي دا داسې برش ډرا کوي برش سره برش ټولز ده یا نور شکلونه یې غواړي په بل ډول دې ډرا کېږي هر څه دا ډول ځینې کړلی شي صحیح ده
برش ټولز کې بل شي دا ببل برش ټولز دا دې مطلب چې د قصیدا چې دا د فیل بارډر نه لري دا چې دا نه فیل کالر نه لري یا د کوم برش ټولز چې دا سلیکټ کا ورشه برش ټولز دا ده کنه برش ټولز کسه د سیم سلیکټ کړلو داخلي مصر بارډر دی بارډر مطلب کوم ډول کالر ورکوي دا ډول ورنه سلیکټ کا سلیکشن وکړه سلیکټ کا ببل برش تر ماس په چې هغه مصر فیل کالر لري دلته د څه حقیقت سا ببل برش ټولز د سلیکټ کوم د برش ټولز مې رخصتل ویني د اوس مصر فیل کالر لري دلته مثال زه ته جیټ کالر کوم فیل تا او زر شم سلیکټ کام او فیل کالر تور دی زه ته د جیټ کام ویني او د بل چې دا مثال دا چې د آوټلاین دا ډول کا دا مصر فیل کالر رسیدا देखिए उस फेल कलर कौन सी देता है क्या है मतलब मिसरा ववल की फेल कलर दिया ये रिसर्च टूल्स इधर क्या नाइफ दाब सबूत तो हम से याद है कि नर टूल्स दिया को मुखिम दगा था क्या टूल्स इस तरह से गार्ड वार्ड देता बीच दा के जो उसको मज़ा कम आगा मुहिम मत क्यों से दा मिसाल दाग दिया या शिफ्ट दा टाइप टूल्स दा पेन टूल्स दा डायरेक्ट दा मुहिम दिया शिफ्ट सर कम तरफ या दा हैंड टूल्स दा सब खास सर कम तज़म को صحیح ده چې کوم مهم هغه مته کې وایل د کې نرم دي چې دا مثال د پرسپیکټیو ټولز وظیفه چې ټول ته یم خو د مهم چې د الګ روز دا صحیح ده د 15 څورې د کې نرم ټولز یو چې 15 څورې نه ورسته به زته پروژې کې کوم صحیح ده پوسټر سره کوم ته ډیزاین کیږي لوګو سره کوم ته ډیزاین کیږي نور خو شم نشته کې دا سه خاص چې ته کې زدا کې دلته ابجیکټ کې مختلفې غشت غاص ها بلغت چې ته خام دام زدا کا غمی ته ویلو ارینج څومره ټایم دا سره ریکارډ څومره شلو ډیر نشي